أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون. دسسیز پبارکی دیو تپوس کی دیو بلنام عن النبأ العظیم دلوی خبر پبارکی الذي هم فيه مختلفون اغا چیدیو پاغی کی اختلاف کون کی کلا یقینا سيعلمون زرد دیو بخبر شی ثم کلا بیا یقینا زرد دیو سيعلمون زرد دیو بخبر شی الم نجعل الارض مهادا آینه دا گرزولی منگا زمکا غوڑی دلی والجبال اوتادا او غرنا میخونا وخلقناكم ازواجا او جوړ کړی پیدا کړی مونږه تاسو جوړا وجعلنا نومکم سباتا او جوړ کړی دې مونږه خوب تاسو کټ کېدل د مشغولانا وجعلنا الليل لباسا او جوړ کړی مونږ د شپه جامه وجعلنا النهار معاشا او جوړ کړی دې مونږه ورځ وخت د ګټلو د روزه وبنینا فوقکم او جوړ کړی دی مونږه د پاسه تاسو سبعا شدادا و اسمانون کلک وجعلنا سراجا وهاجا او جوړ کړی دی مونږه دیوا ډیر ګرم پړقیدونکي وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا او راورول دی مونږه د درنو وریزونه او را بيدون کې لنخرج به حبا ونباتا دې د پاره چې رو باسو په دې سره د دې په ذریعه سره دانې او بوټي وجنات الفافا او باغونه ګڼ ان يوم الفصل كان ميقاتا یقینا ورځ د فیصله ورځ د جدای د وخت مقرر یوم ينفخ في الصور اغورز چوب پکلی شی بسور کی فتأتون افواجا نرازی بتاسو ڈلی ڈلی وفتحت السماء فكانت ابوابا او کولاو بکڑی شی پرانستلی بشی اسمان نشیبا دروازی وسجرت الجبال فكانت سرابا او بچلولی شی غرونا نوی بدیو پشانتا د پړق د شګو ان جهنم كانت مرصادا یقینا جهنم زید سوکای دی للطاغین مآبا د سرکشانو د پارا زید ورتللو لابثین فیها احقابا اسیدون کی پاغی کی بشمار زمانی لا يذوقون فيها نبسکی پاغی کی بردن یخوالی ولا شرابا او ندسکلو سسیز الا حمیما مگر خود کېدلی وبو وغساقا او وینزوی جزاء او وفاقا بدل د پورا انهم كانوا لا يرجون حسابا یقینا دیشدی دیو امید نلرو د حساب وكذبوا بآياتنا كذابا او تکذیب کاو زمونږ د آیاتونو ډیر تکذیب وکل شیء او هر یو چیز احصیناه راګر کړی دی مونږ غیلرا کتابا په لیکلو سره فذوقوا نسکی فلن نزيدکم الا عذابا هرگز نزیاتو مونږه تاسو مگر په اعتبار د عذاب عما يتساءلون عن النبأ العظيم په دې آیتونو کې درې خبرې شوې دي یو دا چې د قرآن او د بعث بعد الموت په باره کې چې کم خلق د انکار او د خندنی تپوسونه کوي د یو بل سره مشغولیږي په دې خبره کې هغه خلقو ته زور نه ده دویم د الله رب العزت د قدرت دلایل دي د هغه په نعمتونو ذکر کولو سره
او لس نعمتونه دلته ذکر کړي دي جدا جدا. او بیا د قیامت د ورځې یره او د جهنمیانو د پاره د جهنم لس احوال د دغه یری سره بیان کړي. رومبنه خبره ده چې د قرآن او د بعث بعد الموت د حقانیت په باره کې تپوسونه د یو بل نه مکوئ. عما یتساءل د کم سیز په باره کې دی تپوس کوي دی څه تپوسونه به کوي یره دا قرآن چې دی دا څه دی یره بعضې خلقو به دا خو کهانت دی بعضې به دا شاعري ده بعضې به دا خو جادو دی بعضې به څه خبرې به وکړي د قرآن د انکار دپاره د یو بل نه تپوسونه. دغه شان چې د بعث بعد الموت په باره کې به تپوس دا به څنګه کېږي دا خو به مونږ خاورې شوي یو دا خاورې به څنګه راژوندي کېږي دا به کلی او دا به څنګه نو دا تپوسونه دا قسمه تپوسونه به د دې په باره کې کول. نو دا دواړه قسمه تپوسونه دا ندي کول پکار یقیني سیز دی. قرآن النبأ العظیم نبأ په اصل کې لوی خبر ته وي لوی چې هغه عام خبر نه عام خبر ته په عربی کې خبر وي او نبأ هغه خبر ته وي چې د هغې شاني چې د هغې عظمتي او دې ته سره عظیم دوباره ذکر کو النبأ العظیم لوی شان والا ډېر لوی خبر. نو یو خو قرآن لوی شان والا کلام دی دا د رب عظیم کلام دی او بیا قرآن د دې خبرې خبر ورکړی دی چې یو ورځ داسې را روانه ده چې په هغې کې به د انسانانو سره د پیریانو سره حساب کتاب کېږي. نو دغه لوی خبر دی لوی عظیم خبر دی د فائدې په اعتبار سره د انسانانو دپاره چې د هغې حساب کتاب دپاره تیاری وکړي او ځان بچ کړي د هغې حساب کتاب کې د راګیرېدو نه. نو دیو له پکار نه وه چې دیو داسې تپوسونه کړی الذي هم فيه مختلفون دیو په هغې کې اختلاف کوونکي دي. څوک وایي دا داسې دی څوک وایي دا دغه شان دی څوک وایي دا کهانت دی څوک ورته جادو وایي څوک ورته شاعري وایي څوک ورته لیونتوب وایي مختلفې خبرې. او د بعث بعد الموت په باره کې اختلاف کې څوک وایي دا به صرف روحونه راژوندي کېږي څوک وایي بیا پکې راژوندي کېدل رشتې نه څوک وایي راژوندي کېدل غوښتې او حساب کتاب پکې نشته مختلفې خبرې د اختلاف مختلف او یا دا چې په دې باره کې اختلاف دی د مؤمنانو او د کافرانو مؤمنانو چې دا به یي خامخا او دا ورځ شته خامخا او دا کلام دا د الله کلام دی او کافران وایي نه دا خو داسې نه ده کلا سیعلمون زر د جدي ته پته ولګي ثم کلا سیعلمون بیا یقینا زر د جدي ته پته ولګي. دوه پیرې د دې خبرې اعلان او دوه پیرې په دې خبره باندې دیو ته تهدید او دمکی. یو سیعلمون کې اشاره ده چې مرګ راشي دوی ته پته ولګي څنګه چل دی سشته په خوا کو نشته. او دویم کلا سیعلمون کې اشاره ده د قیامت واقع کېدو د چې کله دوباره راژوندي شي بیا به ته پته ولګي چې څنګه څه وو او که نه ثم کلا سیعلمون. بیا په دې خبره د دې خبرې د یقیني کېدو دپاره د الله رب العزت د قدرت دلایل ذکر کوي او دا په انسانانو باندې لوی نعمتونه دي. ځمکې ته وګوره ستاسو دپاره مې غوړېدلی فرش جوړ کړی دی. انسانان هم د ځان دپاره فرشونه جوړوي انسانان هم د ځان دپاره بسترې غوړوي. د دغې بسترو او د ځمکې د دې بسترې او د ځمکې د دې فرش موازنه وکړئ تاسو څومره عاجز یې تاسو څومره کمزوري یې. الله څنګه ځمکه غوړولې ده چې په دې باندې هر قسم څیز چې دی نو هغه استوګ نه کوي هر قسم څیز پکې سموي تر دې پورې چې الله رب العزت د سمندرونو د اوبو د لاندې په د هغې په ویښ کې هم د حیات دپاره او د ژوند دپاره ځای جوړ کړی دی هغوی پکې دغه شان استعمالېږي هغه استعمالي. ستاسو بسترې او ستاسو فرش دا په دې ځمکه باندې د یوې نقطې برابر هم نه چې یو نقطه سړی وویني دومره هم نه د هغې سره موازنه وکړي. والجبال اوتادا او د دې ځمکې دپاره د دې د مضبوطۍ دپاره الله رب العزت په دې باندې غرونه ایښي دي په طور د میخونو. وخلقناکم ازواجا او تاسو مونږ پیدا کړي یې
جوړې وجعلنا نومکم سباتا او ستاسو د پاره په دنیا کې خوب جوړ کړی دی د پاره د کټ کېدلو د دنیا د مشغولتیا نه. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا او شپه هم ستاسو د پاره جوړ کړی په طور د لباس چې تاسو راپټ کړي د دغه خوب ته تاسو وزګار شئ. وجعلنا النهار معاشا او ورځ هم روښانه کړې ده دې دپاره چې تاسو پکې د خپل ژوند دپاره کسب وکئ، معاش وکئ، د کسب معاش وکئ، د معاش د ګټلو کوشش وکئ. وبنینا فوقکم سبعا شدادا او جوړ کړي دي ستاسو د پاسه اووه کلک اسمانونه. وجعلنا سراجا وهاجا او په دغې اسمانونو کې نور جوړ کړی دی چې هغه داسې ډیوه ده، داسې بله ده چې هغه انتهایی ګرمایش واله ده او هر ټایم پړقېدونکې دی چې هغې ته څوک سترګې نیولی نشي. دا د الله رب العزت نعمتونه ذکر کوي او هر یو څیز دلته که مونږ سوچ وکړو نو الله رب العزت په جوړې سره ذکر کړی دی. لکه دا وی خلقناکم ازواجا، تاسو مونږه جوړې پیدا کړي. د ازواجا نه مراد یا خدا چې انسانان د جوړه دي د ښځې او د خاوند جوړه. دغه شان ازواجا نه یو مراد دا ډلې هم دي، ډلې مختلف ډلې او په یو ځای باندې کېدل قومونه. الله رب العزت انسانان داسې جوړ کړي دي چې دوی په یو ځای اوسي، ځان نه نشي اوسېدی په غارونو کې او د ټولو خلقو نه جدا د استوګنه نه کوي بلکې په یو ځای اوسي. دغه شان خلقناکم ازواجا، تاسو مونږه جوړ کړي جوړه هر یو انسان د دوو څیزونو مجموعه ده، یو د جسم او یو د روح. دغه جوړه ده د هر یو انسان سره دغه جوړه موجود ده چې دی هم جسم لري او هم روح لري. په دې ځای کې بیا الارض مهادا ځمکه الله جوړه کړې ده، د هغې سره غرونه ذکر کړي په طور د جوړې. دغه شان جعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، شپه ذکر کړې ده په طور د لباس، نو د هغې سره د جوړې په طور ورځ ذکر کړې ده. دغه شان بنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا، اسمان جوړ کړی دی، اسمان ذکر کړی دی، د هغې سره د جوړې په طور باندې نور ذکر کړی دی. دا ټول جوړې ذکر کړي، خو یو څیز نوم هغه بغیر جوړې نه ذکر کړی، نوم د خوب. او د دې وجه دا چې تاسو د دې ته زیات توجه لاړه شي چې د نوم او د خوب نه وروستو انسان پاسی دوباره را پاسی، نو دا نوم چې دی نو دا هم په شان ته د مرګ دی. څنګه چې نوم دی نو دغه شان مرګ به هم راځي، نو مرګ هم تاسو د دنیا د دې مشغولتیاګانو نه مکمل طور منقطع کی. نو د خوب نه وروستو دوباره راویښېدل دي، را پاسېدل دي. نو د دې نه دا خبره تاسو معلومه کړئ چې د ژوند نه وروستو د دې ژوند د ختمېدو نه وروستو دې سره بل جوړه ژوند هم شته. څنګه چې دا ژوند دی نو د مرګ نه وروستو به دوباره ژوند هم راځي. وجعلنا سراجا وهاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، ستاسو د پاره تاسو می جوړه پیدا کړئ، ستاسو د پاره ځمکه جوړه شوه، په ځمکه باندې د ورځې او د شپې انتظام وشو چې په هغې کې ستاسو د کسب معاش حکمت دی، په هغې کې ستاسو د دمه کېدو حکمت دی. که دا خوب نه وي، انسان وایي چې دا خوب هر ټایم مې کار کولی، هر ټایم مې د دنیا ګټلی، نو که خوب نه وي نو د بیا خپل ځان بچ نشو پاتې کولی. یو څو ورځې به ژوند و، بیا د هغې نه وروستو نشو پاتې کېدی. د ده دپاره د جسم دپاره د خوب ضرورت دی. بیا د دې ځمکه باندې ستاسو د خوراک د انتظام دپاره او ستاسو د څښاک د انتظام دپاره الله رب العزت د وریځو نه اوبه رابهیي، په سیواګرې اوبو، زیاتې اوبو چې هغه د هغې وریځو نه چې هغه وریځې نه جوړېږي په هواګانو سره یا په خپله باندې درنې شي او د هغې نه اوبه راوبهیږي د څاڅکو په صورت کې. او دغه د دې حکمت څه دی؟ لنخرج به حبا ونباتا، چې د دې ځمکې نه ستاسو دپاره د خوراک انتظام وشي
او خوراک په کم صورت کې د دانو په صورت کې که چېرته دا دانې نه وي د هر قسم د دانې چې کم تخمونه جوړیږي که دا دانې نه وي نو په ځمکه باندې به د خوراک انتظام نه نو الله رب العزت دغه دانې جوړې کړي او د دغې دانو نه بوټي جوړ کړي چې څه د انسانانو خوراک څه د زناورو خوراک حبا د انسانانو خوراک جوړ شي او نباتا دا د زناورو خوراک پکې جوړ شي و جنات الفافا یوازې دا نه چې ستاسو د رزق ضرورت مې پوره کړی دی بلکې ستاسو د پاره مې سیواګرې د ستاسو د خوشحالولو د پاره د خوشحالۍ سامان چې هغه باغونه دي ګڼ باغونه هغه مې دته هم جوړ کړي په دې کې په اصل کې اشاره ده او شوق دلاول دي هغه جنتونو ته چې هغه الله رب العزت د مؤمنانو د پاره په آخرت کې جوړ کړي چې هغه ته د انسان فکر راشي په دې وجه باندې جنات ټکي ذکر کړی دی ان یوم الفصل کان میقاتا نو مخکې وسو د الله د قدرتونو ذکر وشو او په هغه کې دا خبره ذکر کړه چې جعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا دې خبره طرف ته اشاره وا چې د دنیا د ټول ژوند د په اصل کې د یوې ورځې په شان دی د یوې ورځې په شان دی د دې دنیا د ټول ژوند په شان ته د یوې ورځې دغه شان به هم په قیامت کې چې د پوسټ وشي څومره وخت پاتې شوی په دنیا کې یره یو ورځ به یا به چرته صحیح سو د ورځې مونږ ته خو نور څه سیواګری نه ښکاري څوک چې پشمار کې ډېر تکړه دي داغونه ته پوسو کوي چې دا څومره وخت نو د دنیا د ورځې ته د دنیا د ټول ژوند ته یو ورځ وری ده نو د دې ورځې سره جوړه بل ورځ ده ان یوم الفصل کان میقات هغه ورځ ده یوم الفصل ده یوم ورځ د فیصله ده ورځ د جدایی راوستلو ده د هغه خلقو ومنځ کې چې هغه متقیان دي او د هغه خلقو ومنځ کې چې هغه طاغین دي دغه ورځ دا به څنګه یې څه حالات وي یوم ينفخ فی الصور دا بدی سه ورځي چې په سور کې وپوکلې شي فتاتون افواجا تاسو برازه ډلې د دې ځمکې نه څنګه چې د دې ځمکې نه دانی او بوټي راوزی اگر ټوکیږي او تیغونه کوي نو دغه شان به د نفخ فی الصور نو ورستو انسانان د دې ځمکې نه راخیږي دغه بوټو په شان انسانان به د دې ځمکې نه به راخیږي او ډلې برازي د محشر میدان وفتحت السماء فكانت ابوابا اسمان چې تاسو ینه وس چې دا انتهایی مضبوط الله جوړ کړی دی چې هیڅ قسم په دې کې څه کمین راځي مخکې ذکر کو بنانا فوقکم سبعا شداده سخت او مضبوط و اسمانونه الله تاسو د پاسه جوړ کړی دغه اسمانونه جری فتحت السماء دا به کولاو کړی شي دا به پرانستلی شي دا به په دې کې به چاودونه راشي فکانت ابواب دا به دروازې شي او د دې نه به ملائک راځي لپاره د انسانانو د تیارولو د انسانانو د پیریانو د تیارولو د حساب لپاره وسيرت الجبال او په دې ځمکه باندې د پاسه چې تاسو اینه چې دا غرونه د دې د ټینګولو لپاره د دې د مضبوطولو لپاره جوړ شوی دي دا به وچلول دا به روان شي څنګه چې چرته انسان په صحرا کې چرته خیمه چولی او باغې باندې تیز طوفان لاړ شي او دا خیمه راو باسي او د ځان سره روان دغه شان د غرونه چې دین دام په شان ته د خیمو د ځمکې د پاس په دې باندې چې د قیامت سیله والوزی د الله په حکم سره به د غرونه روان شي او دا به دې څخکاری لکه چې د شګوګلی په صحرا کې سره د لری نه وبینې دا وبدي خو چې خواله لاړ شي نو هغه وبني نو دا غرونه به دې څخکاری خو هغه په شان هغه صرف غزای بخکاری دا په حقیقت کې بیا یینه ان جهنم كانت مرصادا او بیا د جهنم احوال دي جهنم چې دا د طاغینو د سرکشو د قیامت په باره کې د قیامت انکار کوونکو او د قران د انکار کوونکو ته په طلب کې وته ناشته په کمین کې وته ناشته کمین وته نیولې ده په انتظار کې دی وته چې دیو به کله راځي دیو به په دې پولیس رات باندې تیریږي او زبې رانی سم
مرصادا دا ورته ګات نیولې دی. للطاغین مآبا دا د چا د تلو ځای دی؟ جهنم د هغې خلقو د تلو ځای دی چې هغه سرکشه دي، د الله نافرمانه دي. او دا یوازې صرف دا نه چې ورتلل دي، لابثین فیها احقابا بشماره زمانې، حقب یا حقب دا داسې د زمانې لوی مقدار دی چې د هغې څه حد نشته، حد نشته. اکثرو خلقو د دې سنه څه حد باندې څوک وایي 80,000 کاله، څوک وایي 10,000 کاله، څوک وایي 70,000 کاله، څوک د دې نه کم او څوک د دې نه زیات، او د دې څه معین مقدار معلوم نه دی. او بیا احقابن دلته په جمع سره ذکر کړی او د هغې جمع مقدار معلوم نه دی چې څومره جمع دي، بېشماره زمانې به دې په دې کې، او دا د تلو ځای نه دی. لا یذوقون فیها بردا ولا شرابا هغه جهنم دی، بل کړی شوی اور دی، هېڅ قسم یخوالی به پکې نه وي او نه به پکې د څښاک څه انتظامي، ځکه د اور سره او د ګرمایش سره زیات ضرورت او زیات تعلق د اوبو او د څښلو، نو دغه څیزونه به پکې نه. لا شرابه نه به پکې د څښلو څه څیز وي، کم څیز به وي، الا حمیما خوټ کېدلې اوبو، وغساقه او وینې ځوي. الله دې زموږ حفاظت وکړي. جزاء او وفاقا دا د دیو پوره بدله ده د دیو د طغیان، د دیو د سرکشۍ او هغه سرکشي او هغه طغیان سو. انهم كانوا لا يرجون حسابا چې دیو د حساب امید نه لرو، د حساب نه یریدل، د حساب تیاری نه کوله، او د الله آیتونه چې ورته کوم راتلو چې په هغې کې د حساب یره ووته، په هغې کې د دیو دپاره د سزا بیانو او د قیامت د ورځې د هولناکۍ بیانو، نو هغې آیتونو دیو تکذیب کوي، دا دروغ دي، دا پکې نشته دي. وکل شیء احصیناه کتابا په دې کې بیا دا معترضه جمله ده، په دې کې د یو سوال جواب دی چې که دیو اړو دغه ځای ته لاړو او دیو حساب کتاب ورسره کوي، نو که دیو د خپلو عملونو نه انکار وکړي چې مونږ خو هېڅ هم نه دي کړي، مونږ سره خو ورانې نه دی کړی، نو په دغه ځای کې کل شیء احصیناه کتابا الله رب العزت وایي د دې ټول عملونه هر یو څیز دا لیکلی شوی دی، د دې حساب کتاب پروت دی، د دې نه څوک انکار نشي کولی. او چې دغه ځای ته لاړو نو د هر یو وخت هره یو لمحه مخکې راتلونکي دا به په عذاب کې سیواوالی راولي، کمی به پکې نه راولي. فذوقوا دوی ته بویلی کېږي وسکئ فلن نزیدکم الا عذابا چرته نه سیوا کوو مونږه تاسو لره مګر په اعتبار د عذاب، د عذاب به سیوا کېږي او د دې نه علاوه بل څیز نه سیوا کېږي. نو دا د طاغینو انجام او د هغوی دپاره یره د آخرت، او د دې نه وروسته به بیا د هغې خلقو دپاره چې هغه متقین دي ځان ساتي او د حساب تیاری کوي، نو د هغوی دپاره به بشارت ذکر کوي انشاءالله. سبحانک